السلام علیکم ګران شاګردان اولاد ویک چې روز جوړ است راځو د نن سبق چې د هغه انګلیش وکیبلري انګریزي الفاظ مشکل خو ډیر مهم انګلیش لفظونه یې څه ګران دي خو ډیر مهم دي دا هم ډیر استعمالیږي په انګریزي کې دا نن لفظونه ستاسو لپاره ډیر نوي دي عام نه دي ډیر خاص دي راځئ دا راسره ووایاست ډراسټرینګ واګه فارټینګ جدایي دوه کسان چې سره جلا کیږي خوابدي کیږي وینګ سترګه وهل بلینک معنا سترګه چپه کیدل سترګه اوښتل یا سترګې پټ کیدل میک ا فیس معنا موږ چاته وایي چې پلانکي مخ دی ونیوئ چې معنا پلانکي خبره ته وکړو د مخ دی ونیوئ میک ا فیس ممبل بڼاړې درلودل په خوله کې خبره سره ژول د ځانه سره ګیدل knowingly په کسته regret پښیمانه کیدل grumpy خشمجن سړی توند مزاج چې همیشه سترګې وریځې په لکه اچولي خشمجن کیږي بیلچه ارژی راکشل کریم تخته کول یو شی یو ځای ښه ډک سي نور شی هم سره اچول چې در خولې راتویږي میک انګري خشم راوستل خوابدي کول ټیک ابلوشن اودس کول او بریزن پیسټ بې غیرت بیسیج منت کول زارۍ کول مسکنسپشن ناسم پوهاوی غلط فهمي انټرمیکس سره ګډول مولسیز ګوړه هایپوکریټ منافق دوه مخی بیک بایټر چغلخور غیبت کوونکی ډیسلایل بې وفا لمفش سوکه سست جلا انسان چې په کار کې ډېر جلایي وی شلمبې فیمفرټ نازولی یو څوک ډېر نازولی هینفیکټ تابع خاص کر بعض خلک د خپلې مېرمنې ښځې ډېر تابع ایموډیسټ بې حیا بې شرم پیرامور مین عاشق فریټرز پکوړې ګوډ همورد خوش مزاجه همیشه خوشحاله چې خشم نه ورځي میټ ملګری بیرډډ په ژیره صوفي سړی فوربیډن حرام منع لیک چټل په ژبه باندې یو شی سیلی بیوقوف بې عقله ټیمیډ بې زړه بې رندوکی شای شرمناک حیادار سوشیابل یا سوشیبل ساده انسان انډولنٹ سست ډیله سلګش هم ډیله ته وایي اپټایزر هغه خوراک میوه چې اشتها خلاصوي د سړي بیا خوراک ته هوا کیږي پرسپیریشن خوله یان ارژمی راکشل بیچلر بې واده ځوان نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق مشکل خو ډیر مهم انګلیش لفظونه دا هم ډیر استعمالیږي مننه در بل سبقه ښې چارې الله حافظ